السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. بیا له یو اوږدې مودې بعد بیا یو ویډیو تاسو ته جوړوم. دوستانو، یو 15 ورځې تقریبا نټ نه و زموږ او ستاسو په سیمو کې، نو بیا نټ فعاله سو. بیا له تاسو سره یو نوې سلسله شروع کوم پر خپل یوټیوب چینل باندې. دوستانو، دا به داسې سلسله وي چې زه به د متلونو کیسې درته کوم، چې کوم متلونه دي د هغې شاته یو پس منظر وي، یو کیسه وي، یو شالید وي چې دا څه وجه ده، دا کیسه څنګه ده. نو دوستانو، ما تاسو ته نن یو متل راوړی دی، تاسو به ډېر اورېدلی وي. هغه څه داسې دی چې 100 سمنده شینده له بې عقله ځان ساته. یا 100 سمنده شنده یا شیندل دواړه ورکولو ته وایي. په لهجه کې په څه فرق دی خامخا د پښتنو. نو 100 سمنده شینده له بې عقله ځان ساته. خوږو دوستانو، ویل کېږي چې زموږ او ستاسو د پښتو د محترم شاعر خوشحال خان خټک د پښتنو بابا دی، ډېر مشهوره شاعر دی. ټول خلک به د نامه سره بلد وي. په کار نه ده چې زه به تاسو وپېژنم، داسې څوک به پښتون وي هم نه چې پښتون وي او خوشحال خان خټک نه پېژني. زموږ او ستاسو شاعر دی. دا د مغل اورنګزیب باچا په دور کې تیر شوی دی. نو هغه یو وخت له ده څخه آس وغوښتی. دوستانو، د ده د آس نوم سمند و. نو دوستانو، ده انکار ورته وکړ، ول زه یې نه درکومه. نو هغه خو باچا و، زورور و، ظاهره خبره ده. ده چې انکار وکړ، هغه خوشحال خان بابا راواخیستی، په جیل کې بند کړي، په محبس کې بند کړي، په حوالات کې بند کړي. چې بند یې کړي، دوستانو، قسم قسم تکلیفات یې پر راوستل، ډېر مشکلات یې پر راوستل، ډېرې خوارۍ یې پر راوستلې. خو خوشحال خان بابا پر خپل عزم او پر خپله خبره کلک ولاړ و چې زه خپل آس نه درکوم. نو بیا اورنګزیب باچا فکر وکړ چې دغه یې نه مني. نو بیا یې داسې وکړ چې یو لیونی یې راوستی، د خوشحال بابا سره یې په حوالات کې، په محبس کې، په جیل کې بند کړ. نو دا لیوني به قسمه قسم چمونه کول چې خوشحال خان خټک بابا به ډوډۍ خوړله، ده به د ډوډۍ لوښي ورچپه کړل، که به یې اوبه څښلې اوبه به یې ورچپه کړلې، که به ده خبرې کولې پر خندل به یې، کله به د ده کالي ورڅیرل، کله به یې حملې ورسره ویلې. خو خوشحال خان خټک صاحب یې ډېر په تکلیف کړ. په دې ورځو کې یو ورځ خوشحال خان بابا ډوډۍ خوري، پر ډوډۍ لګیا دی. دا لیونی ناببره په ژړا سو. خوشحال خان بابا پوښتنه ځینې وکړله چې ولې لیونیه، ولې ژاړې، څه در پېښه سوه؟ خو هغه هغسې ژاړي او چغارې وهي. بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې څه در وسو لیونیه، خو نه مې لاس در وړېدی، نه مې په چپلاخ وهلی، نه مې بله خبره ده، ولې ژاړې، څه وجه ده؟ نو لیوني زیاته کړه چې ته څه وخت دا ډوډۍ خورې، دا ډوډۍ چې ته خورې، ما ته یو کیسه را په یاده سي. زما یو وزګړی و، وزګړی خو تاسو پېژنئ دوستانو، داسې خلک به نه وي چې د هغه سره بلد نه وي. نو زما یو وزګړی و، هغه داسې و چې پر ما ډېر ګران، ما ډېر نازولی و. ما به لوبې ورسره کولې، بازۍ به مې ورسره کولې، کوچنی ما راغټ کړي، اتڼونه به مې ورسره کول، لوبې مې ورسره کولې، چې زه به د باندې تلم، د باندې به راسره تلې، که به زه کور ته راتلم، کور ته به راسره راتلې. خو له بده مرغه یو وخت راڅخه ورک سو. چې راڅخه ورک سو، زه هم د هغې ورځې څخه لیونی سوی یم، دا دی چې له تا سره بند یم. نو خوشحال خان خټک بابا ورته وایي چې ولې لیونی یې، نو چې در څخه ورک سو، نو ته اوس ولې ژاړې، دلته څه در پېښه سوه، اوس څه در. نو لیوني زیاته کړه چې ته څه وخت دا ډوډۍ خورې او ستا دا ږیره ښوري، ته چې دا خبرې کوې، نو ما ته وبه و. هغه خپل وزګړی را په یاد سي. خوشحال بابا ته ویل، خوشحال بابا سخت په تکلیف سو، دې خبرې ډېر زور ورکړ. نو دلته ده له ځانه سره وویل چې 100 سمنده شینده له بې عقله ځان ساته. ویل چې 100 دانې اسان مې درلودلی، دا مې ټول اورنګزیب ته ورکړي وای، نه چې دومره ځان مې په تکلیف کړی دی لیوني سره په دې جیل کې. نو دوستانو، دا چې دی دا متل د هغه وخت څخه را نقل شوی دی. دوستانو،
دا متل چې دی دا د محترم زموږ او ستاسو د سیمې د یو محترم لیکوال او شاعر ابوالخیر ځلاند صاحب د کتاب څخه ما راخیستی دی. نور په ما پورې اړه نه لري دوستانو د دې سپینېدل او دغه، خو صرف ما د هغه څخه راخیستی دی. د دې هر څه دغه چې دی د کتاب مصنف وي، خو هغه هم ظاهره خبره ده د یو چا څخه راخیستی وي، ځکه چې خوشحال خان بابا په سوونو کالو مخکې تیر سوی دی. خو کیسه ده دا کیسه داسې په دا پس منظر کې د کتاب نوم دی، د کتاب نوم دی د متلونو قصې. د ابوالخیر ځلاند صاحب د دې کتاب نوم دی د متلونو قصې. دا کیسه ما د هغه کتاب څخه راخیستې ده. نور هر څه چې دی سپینېدل او تورېدل ورشتیا دا ټول د مصنف سره کار لري، دا د مصنف کار دی. خو ما تر تاسو پورې په صحیح سلامت طریقه در ورسوله. خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښه سوې وي دا کیسه. دوستانو که چیرې ستاسو خوښه سوې وي دا کیسه، نو زما دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. او دوستانو زما له تاسو سره کول دی زه به هره ورځ یو متل او د هغه کیسه تاسو پورې درسوم. نو تر راتلونکي متل او د هغه تر کیسې پورې مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.